تازه د هیوادوالو لپاره لوی زیری د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشي وخت مو بخیر پر جزئیات هم دلته سره وګورئ. د قوشتېپې کانال د دویم فاز د کیندنې کارونه 3 سلنه مخته تللي. د قوشتېپې کانال د پروژې مسؤلین وایي چې اوسمهال د دغه پروژې د دویم فاز کارونه په جوزجان او بلخ ولایتونو کې په چټکۍ سره روان دي او 3 سلنه کارونه یې پر مخ تللي دي. د دې پروژې دویم فاز 120 کیلومتره اوږدوالی لري او د کار سرعت ته په کتو ښکاري چې تر ټاکل شوي وخت مخکې بشپړ شي. ورته وخت کې یو شمېر بزګران او د ځمکو خاوندان چې دغه کانال سره نږدې پر کرکیله بوخت دي خوښي څرګندوي چې د دغه کانال تر جوړېدو وروسته به یې په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. قوشتېپې کانال د هیواد لویه پروژه ده چې 215 کیلومتره اوږدوالی لري او د افغانستان د اقتصاد د ښه کېدو لپاره مهمه بلل کیږي. بلخوا د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پر ډیورند کرښه پاکستان سره د خرلاسي دروازه چې څو ورځې وړاندې تړل شوې وه پرون یکشنبې وري دریمه د هر ډول تګ راتګ پر مخ بیرته پرانیستل شوه. د پکتیا د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې دغه لاره د تیرې دوشنبې ورځې راهیسې تړل شوې او د یاد ولایت د سوداګرۍ ټولنې او پاکستان سره سوداګرۍ په منځګړیتوب بیرته پرانیستل شوې. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.